هر غړی د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هر غړی له کندوز رادیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهم او وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د زمری شپږمه نیټه ده چې د 2025 کال د جولای له 28 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تازه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم. خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. ملګري ملتونه د افغان کډوالو لپاره د مرستو هڅې چټکې شوي. محمد نبی د راستنېدونکو کډوالو سره 1 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. په کندوز کې د دوو قومونو ترمنځ 15 کلنه دښمني پای ته ورسېده. او اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو لیږد پیل کړل. اوس هم بشپړ خبرونه. ملګري ملتونه د افغان کډوالو لپاره د مرستو هڅې چټکې شوي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له استازي عرفات جمال سره کتلي دي. عرفات جمال د کډوالو عالي کمشنرۍ د مشر وروستي سفر ګټور بللی او ویلي دي چې ملګري ملتونه د افغان کډوالو لپاره د مالي سرچینې د برابرولو هڅې ګړندۍ کړي دي. هغه زیاته کړې چې ایران د افغان کډوالو د ستونزو په اړه 3 اړخیزه تخنیکي غونډې ته چمتو دی چې ډیر ژر به د اسلامي امارت حکومت ایران او د کډوالو عالي کمشنرۍ ترمنځ په کابل کې ترسره شي. محمد نبی د راستنېدونکو کډوالو سره 1 میلیون افغانۍ مرسته وکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی ساحل خیره بنسټ د ایران څخه د راستنه شوو افغان کډوالو سره 1 میلیون افغانۍ نغدي مرسته وکړه. محمد نبی دا مرسته خپل په لاس په راستنه شوو کورنیو ویشله او له هغې سره یې له نږدې لیدنه وکړه. نوموړي د کډوالو ستونزې واورېده او د مرستې او ملاتړ ډاډ یې ورکړ. د محمد نبی خیره بنسټ له بهر مېشت افغان سوداګرو څخه غوښتنه کړې چې د راستنېدونکو کډوالو د ملاتړ لپاره دی له دغه بنسټ سره همکاري وکړي. په کندوز کې د دوو قومونو ترمنځ 15 کلنه دښمني پای ته ورسېده. د کندوز ولایت د سرحداتو قومونو او قبایلو ریاست مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې د دوو قومونو ترمنځ 15 کلنه دښمني پای ته ورسېده. یا د دښمني د سیمه ییزو مشرانو او دولتي مسؤلینو په منځګړیتوب ختمه شوې ده. د معلوماتو له مخې د دې دښمنۍ پر مهال 15 کسان وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. دواړو لوري ژمنه کړې چې له دې وروسته به په ارامه فضا کې ژوند کوي او نور به د دښمني او تاوتریخوالی نه کوي. او وروستی خبر دا چې اسرائیل غزې ته د هوا له لارې د مرستو لیږد پیل کړي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې له تېرې ورځې راهیسې غزې ته د هوا له لارې د بشري مرستو د غورځولو لړۍ پیل کړې ده. اسرائیل ویلي چې د مرستو د خوندیتوب لپاره بشري دهلیزونه جوړوي او د ګڼ مېشته سیمې لپاره د بشري اوربند عملي کولو لپاره پلان هم لري څو ملګرو ملتونو ته د مرستو رسولو زمینه برابره شي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویلي نن به بشري اوربند د ملکي مرکزونو او بشري دهلیزونو په ګډون عملي شي. ورته مهال د مصر دولتي رسنیو په خپل راپور کې ویلي چې له د هیواده هم لسګونه د بشري مرستو لارۍ غزې ته روان شوي دي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لوی الله ومل شه.